سلام، زموږ د نن شپې خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1315 هجري لمریز کال د لومړۍ د میاشتې 22مه چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر له 12مې سره برابره ده. کابل پر پوله د پرتو ګاونډیانو په ګډون سیمې هیوادونو ته له ورانکار وړلو سره د اړیکو د جوړولو له اړخه خبرداری ورکړی دی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له هغو ډلو سره لوبېدل چې د افغانستان امنیت ګواښي د وخت په تېرېدو به په خپله دغه هیوادونو ته هم سرخوږی جوړېدای شي. د دغه وزارت وایند وایي د سیمې د ثبات لپاره له ورانکارو ډلو سره نه بلکې د دولتونو ترمنځ اړیکې مهمې دي. دغه څرګندونې له طالبانو سره د اړیکو او تماسونو په برخه کې د روسیې د تازه موقف ته د کابل غبرګون دی. په کابل کې د روسیې سفیر په دې وروستیو کې په ډاګه د طالبانو او ماسکو ترمنځ پر اړیکو اعتراف کړی دی. له طالبانو د مسکو ملاتړ ظاهرا د افغانستان جګړه پیچلې کړي چې افغان حکومت یې هم اندېښمن کړی دی. د طالبانو سمبالتیان د سیمې لپاره هم ګواښ بلل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو ډلې سمبالتیان د سیمې لپاره هم ګواښ ګڼل کیږي. جمهوری اسلامی افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه همواره هشدار داده است که هر گونه برقراری تماس با گروه‌هایی که مردم ما را هدف قرار می‌دهند و امنیت و صلح و ثبات در کشور ما برهم می‌زنند و حمایت از آنان این گروه‌ها را می‌تواند در میان مدت و دراز مدت به خطرات جدی‌تری مبدل سازد که هیچ کشوری از آسیب آن در امان نخواهد ماند. په داسې حال کې چې کابل له مسکو څخه له طالبانو سره د اړیکو په اړه د لا زیات سپیناوي غوښتنه کړې، خو د دغه راز ګواښونو د کابو کولو لپاره د افغانستان سیاستونه رغنده بلل کیږي. روسیه و ایران از در هماهنگی با هم از مدت طولانی حداقل 2 سال قبل مشترکاً در قضای افغانستان مداخله داشتن و با گروه‌های مخالف دولت افغانستان رابطه هم داشتن و دلیلش هم است که بخواهیم که امریکا را به اصطلاح که حریف جدی و رویارویشان در جنگ هست بخصوص شرق میانه و اوکراین زیر فشار قرار بدن. د ولسي جرګې غړي حکومت د روښانه سیاست په نه لرلو تورنوي او له حکومت غواړي چې روښانه او فعال سیاست ولري. ضرورت به است که یک نوع دقت شود در سیاستی که فعلا امروز روسیه و سایر کشورها ایران در ارتباط به طالبان داره که چه برنامه‌ای روی کار است و چه اهدافی را میخوان پیگیری بکنند. له دې سره سره له روسیه او نورو هیوادونو د افغان حکومت غوښتنه داسې ده. کشورها باید اصل روابط و همکاری میان دولت با دولت را در نظر داشته باشند، زیرا تنها از راه روابط و همکاری های دولت با دولت است که تلاش ها در راستای مبارزه با چالش های مشترک و استفاده از فرصت های مشترک در منطقه میتونه موثر و مفید واقع شود. روسي چارواکي وایي له داعش سره مبارزه د روسیه او طالبانو ترمنځ ګډ ټکی دی او روسیه ظاهرا د افغانستان په شمال کې د داعش په پرتله د طالبانو فعالیت د منلو وړ ګڼي. خو د طالبانو له څرګندونو داسې ښکاري چې د غېډلې له هیواده بهر ته هم سترګې نیولې دي، لکه څنګه چې طالبانو غړو د کندوز د سقوط پر مهال ویلي وو یوازې د افغانستان په شمال به بسنه ونه کړي بلکې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په لور به ولاړ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو ورکوونکو د نوملړ د وروستي کولو، د ټاکنو د مهالویش د جوړولو او د ټاکنیزو حوزو کوچني کولو لپاره کار پیل کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون منشي له حکومت نه غواړي چې د ټاکنو د روڼتیا لپاره د ژر تر ژره برقي پیژندپاڼې ویش پیل کړي. په ټاکنو د څار بنسټونه خبرداری ورکوي په ټاکنو کې د رایو ورکوونکو د نوملړ د وروستي کولو په برخه کې هر ډول ځنډ به په ټاکنو کې د بحران لامل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له نوي ازموینې سره مخامخ دی. نوموړي کمیسیون اوس خپل لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. دغه لومړیتوبونه کوم دي؟ فهرست رای دهندگان، تقویم انتخابات و کوچک کردن حوزه های انتخاباتی، تمام اینا در کار ما هست و کار بالای اونا جریان داره. له بلې خوا ویل کېږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ډېرو ننګونو سره مخامخ دی چې دا ننګونې به د ټاکنو پر څرنګوالي اغیزه وکړي. حکومت طرفدار توزیع اسناد معرف هویت که به شکل معیاری باشه نداشته.
هیچگاه دولت اراده ساختن لیست رای دهنده را نداشته و همچنان مرکز رای دهی اگر معیاری شود و این مراکز خیالی جمع‌آوری شود و وقت تعداد زیادی هستند که نه در انتخابات ریاست جمهوری و نه در انتخابات پارلمانی دستاورد می داشته باشند. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو تر انتخاباتو پورې ډیر کارونه په مخ کې لري چې باید بې له ځنډه یې ترسره کړي. یک چیزی که به عنوان هشدار داریم برای به ویژه برای کمیسیون‌های انتخاباتی که ما وقت به حد کافی از دست دادیم، هر چیز زودتر باید اینا تمرکز کنن روی اولویت‌هایی که میتونه انتخابات سرتاسری را در افغانستان تضمین کنه. له دې سره سره تمه کیږي چې د راتلونکي کال په نیمایي کې په هیواد کې پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شي، خو د مالي امکاناتو کمښت او همداراز ناامنۍ د دغو انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډونه دي. د مالیې وزارت له ولسي جرګې غوښتي چې د را روان مالي کال بودیجه په خپل وخت تصویب کړي. اخوا ولسي جرګه وایي دوی ته وړاندې شوې بودیجه ستونزې لري او کیدای شي د جرګې له لوري رد شي. د 1499 کال د بودیجې په سند کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د لګښتونو لپاره 11 میلیونه او د اجرایه ریاست د لګښتونو لپاره 3.5 میلیونه ډالر بیل شوي دي. ډیری وکیلان نیوکه لري چې ګواکې په دغه بودیجه کې توازن نه دی په پام کې نیول شوی. په داسې حال کې چې د مالي کال پای ته 8 ورځې پاتې دي، خو ولسي جرګه وایي د 1396 کال د ملي بودیجې سند تر کار لاندې دی او ښایي رد شي. نمیشه که ما بودجه را در مناطق ناامن اختصاص بدیم، اونجا مشکل ناامنی باعث شود که بودجه مصرف نشود و بعدا این موضوع باعث یا منتج به استیضای وزرا شود و اونا در حالی که یک مشکل جدی در پیش روشان باشه. به همین دلیل شاید بودجه یک دفعه از شورا رد شود. د ولسي جرګې غړي دغه بودیجه له ډېرو ستونزو ډکه بولي، لکه څنګه چې د بودیجې د سند له مخې له 11 میلیون ډالرو څخه چې د 1396 کال په بودیجه کې د ولسمشرۍ دفتر لپاره په پام کې نیول شوي. ډېری دغه پیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ دننه واټونو، د ولسمشر پر دفتر، د اوسېدو پر ځای، د ګلخانې او د لکوشا ماڼیو پر رغولو او د ولسمشرۍ ماڼۍ د برجونو پر جوړولو ولګول شي، لکه څنګه چې د ولسمشر د ځانګړي پخلنځي د جوړولو لپاره څه د پاسه 600,000 ډالر په پام کې نیول شوي دي. تا هنوز برای من نشان داده نشده که آیا 11 میلیون میشه که یک پروژه انکشافی داشته باشه یا نه. آیا برای ما همی بسیار خوب است که ما 11 میلیون بر سیاست جمهوری مصرف کنیم یا عوض از این ما 3.5 میلیون مصرف کنیم و باقی مانده زیر بانیم برای یک پروژه تولیدی که بتونه 100 نفر به کار ببره و 100 نفر خانه پیدا کنه، 100 نفر چراغ روشن شود، 100 نفر کمی آسان شود. خو د 1396 کال په ملي بودیجه کې د اجرایي ریاست لپاره 3 میلیونه او 250,000 ډالر په پام کې نیول شوي دي. اجرایي ریاست به دا پیسې د نوموړي ریاست د الحاقیه ودانۍ او د خپلو کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو لپاره ولګوي. دولت باید بزرگترین شاخصه های بودجه را و بزرگترین مقدار بودجه را تخصیص بده برای بحث های امنیتی، برای بحث های عرضه خدمات و برای عرصه هایی که بتونه مردم نسبت به دولت به اعتماد شود. د مالی وزارت د ولسمشرۍ ماڼۍ لپاره د 12 میلیون ډالرو د تخصیص په اړه داسې وایي. اداره محترم ریاست جمهوری برای ما یک واحد بودجه‌ای بوده و بودجه که برای زنا اختصاص داده میشه مثل دیگر ادارات حکومتی بر اساس نیازمندی ها و بر اساس اصل بودجه برایشان پول اختصاص داده میشه. شاید موارد وجود داشته باشه و ما تلاش میکنیم که چطور این نواقص رفع بکنیم و ما این وجوهی که زیاد ضروری پنداشته نمیشه در مواردی که نیاز مردم افغانستان است ما انتقال بدیم. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي د ملي بودیجې کارول او د بودیجې د اوسني سیاست بدلون به د هیواد پر اقتصادي ودې او د کاري زمینې په برابرولو سربیره د دې لامل شي ترڅو د هیواد بیخ بنسټونه هم جوړ شي. د تخار ولایت د علماو شورا په یو فوق العاده ناسته کې مولوي عبدالصمد د دې شورا له ریاست څخه لرې کړ. د دې شورا غړو د مولوي عبدالصمد وروستي څرګندونې چې ویلي وو ښځې په نړۍ کې تر ټولو بې حیا طایفه ده د نوموړي شخصي نظر وباله. د تخار ولایت د علماو شورا وروسته له څو ورځو مولوي عبدالصمد د دې شورا له ریاست لرې کړ او پر ځای مولوي مسعود الحق حق نواز د دې شورا د رئیس په توګه وټاکه. د دې شورا نوی ټاکل شوی رئیس ژمنه کوي چې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې به مبارزه وکړي.
د طبعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي هره ورځ په هیواد کې له 140 تنو ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې 58 سلنه یې د چاودیدونکو توکو او ماینونو قرباني کیږي. د حکومت دغه چارواکي وایي سره له دې چې پخواني ماینونه تر اوسه په پوره توګه نه دي له منځه وړل شوي، د وسلوالو مخالفینو له لوري د نویو ماینونو ښه کولو د خلکو ژوند له سختو ننګونو سره مخ کړی دی او د نړیوالې ټولنې له لوري د ماین پاکولو په برخه کې د مرستو په دوام باندې ټینګار وکړ. اخوا په بریټانیا کې په کابل کې د بریټانیا سفیر د ماین پاکولو له ادارو سره د 7 میلیونه پاونډو د مرستې سند نن په کابل کې لاسلیک کړ. د دې موافقې له مخې په کابل کې د بریټانیا سفیر 7 میلیونه پاونډه د ماین پاکۍ موسسې ته ورکوي چې په لګولو سره به په لوګر، خوست، سمنګان، بلخ او بغلان ولایتونو کې 6.9 میلیونه متر مربع ځمکه له ماینونو څخه پاکه شي. په کابل کې د بریټانیا سفیر وایي له دې پروګرام څخه به 100,000 تنه برخمن شي او هغه ځمکه چې له ماینونو پاکیږي د کروندې لپاره به چمتو شي. زه باور لرم چې ماین پاکي د هیواد لپاره یو مهم او روښانه راتلونکی برابروي. ځمکې باید له دغو چاودیدونکو توکو پاکې او د کرنې او پرمختګ لپاره چمتو شي. له همدې امله بریټانیا نن له دغه حیاتي کاره ملاتړ کوي. تر اوسه د هیواد 3 سلنه خاوره له ماینونو پاکه شوې، خو په څه د پاسه 250 ولسوالیو کې د ماینونو شتون تر اوسه هم د دغو سیمو د اوسیدونکو ژوند ګواښي. از ماه جنوری تا ماه اخیری که احصایه که داریم روزانه در حدود 142 نفر 42 بین 42 تا 45 نفر روزانه جانای خود از دست میتن که از این می رقم 57-58% از این متاسفانه قربانی امی مواد منفلق ناشده و ماین‌ها هست در افغانستان. نامنۍ تر اوسه هم د هیواد په ډیری ولایتونو کې د ماین پاکونکو پر وړاندې جدي ننګونه ده. مهمترین چیزی که در ولایت ما میریم و با مشکلی که برمیخوریم در بعض نقاط ناامنی است که در ساحت بر ما پیش میاد. ولایتی که کار کردیم هرات و خود مرکز کابل و طرفای خوستیا و مشکلات ما بوده مشکلات ناامنی بوده، دیگه از حساب کاری مشکلات نداشتیم. د طبیعي پیښو پر وړاندې چمتووالي په چارو کې د دولت وزیر وایي د دولت مخالفو وسلوالو په وروستیو میاشتو کې په 14 ولسوالیو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي چې د خلکو پر وړاندې نوي ګواښونه رامنځته کړي. د ماین پاکۍ له پروګرام سره د نړیوالې ټولنې د مرستو کمښت په هیواد کې د ماین پاکۍ د پروګرام پر وړاندې ننګونه ده. لکه څنګه چې سږکال مرستندویه هیوادونو په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو ته یوازې 40 سلنه مرستې ورکړي دي. امید شریفي د واټونو پر سر د نقاشۍ بنسټګر دی. د فساد سره د مبارزې او له قانونه د ملاتړ ادارې چې مرکز یې په دوحه کې دی، دغه هنرمند ته د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نوښتګر جایزه ورکړله. ښاغلي شریفي وایي هغوی خپل کار 3 کاله مخکې د کابل، هرات او قندهار په دیوالونو د نقاشۍ څخه پیل کړ. په واټونو د میرمنو ځورول او له اداري فساد سره مبارزه د دوی د نقاشۍ له مهمو پیغامونو څخه دی. اوس هم لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته بیا هم موږ مه هېروئ. بیا هم ښه راغلاست. حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د یو لیک په استولو سره د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې پر حزب اسلامي باندې د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. او اخوا د اروپایي ټولنې مرستیال وایي چې اروپایي ټولنه له حزب اسلامي سره شوی تړون له نږدې څاري او کیدای شي په راتلونکي کې دغه ټولنه په دې برخه کې رول ولوبوي. حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په رسمي توګه غوښتي چې د ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو سازمان له تور نوملړ څخه وباسي. خو پر نوموړي ګوند د بندیزونو له لرې کولو وروسته د حزب اسلامي عملي ګامونه تر اوسه روښانه نه دي. کمی زمانگیر است، به زودی ثمره صلح بزرگ خواهد مردم ما چشیدن. له بلې خوا اروپایي ټولنه له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې په عملي کولو کې د خپل احتمالي رول خبر ورکوي. موږ په اوسني وخت کې هغه رول چې ښایي اروپایي ټولنه کې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې پلي کولو کې ولوبوي څېړو. البته دا هڅې د دې لپاره دي چې طالبان دې ته اړ کړو چې له جګړې لاس واخلي او سیاسي ژوند ته مخه کړي. خو حزب اسلامي د سولې د موافقې په عملي کولو کې تر کومه بریده ژمن دی. به زودی تحریما برداشته نخواهد شد
تا زمانی که یک فعالیت‌های چشمگیر مثبت از آدرس حزب اسلامی از طرف جامعه بین المللی و دولت افغانستان به مشاهده نرسه. تمه کیږي چې پر حزب اسلامي د بندیزونو لرې کولو وروسته د دې ګوند هغه غړي چې له طالبانو سره یو ځای دي له دغې ډلې بیل او له حکومت سره یو ځای شي. اوس هم لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست. ولسي جرګې په خپله نننۍ عمومي غونډه کې چې د اسلام د ستر پیغمبر مبارک میلاد ته بیله شوې وه، ترهګري د اسلام د سپېڅلي دین او د مسلمانانو د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د لارښوونو خلاف وبلله. وکیلانو په هیواد کې روانه جګړه هم ورور وژنه وبلله او د حکومت پر وسلوالو مخالفینو یې د سولې بهیر سره د یوځای کېدو غږ وکړ. د ولسي جرګې غړو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه میلاد ورځ ونمنځله. په دې غونډه کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سیرت، سلوک او چلند یادونه وشوه او د جرګې یو شمېر غړي وایي په اسلام دین کې ویره او ترور ځای نه لري. دا یو دومره مهربان پیغمبر و، دا یو قوم پورې مناسب او وابسته نه ده، دا یو قبیلې پورې وابسته نه ده، دا رب العالمین رحمت للعالمین دی دنیا ته رالیږلی. با استفاده از استبداد داخلی یک عناصر هواپرست و جاهل پیدا میکند، از اونها فتوا میگیرد، فتوای تکفیر، تشریک و تقتیل مسلمان ها اهل قبله و امت محمد مصطفی را میگیرد، فتوای کشتن میلیون ها انسان را میگیرد. د ولسي جرګې رئیس د افغانستان وضعیت کړکېچن بولي، وایي که دغو ننګونو ته پاملرنه ونه شي د هیواد وضعیت به لا خراب شي. دشمن میخواهد با ایجاد تفرقه های قومی، لسانی و نژادی ما را پارچه پارچه بسازند، جلوی اتحاد و اتفاق ما را بگیرند و جنگ های ذات البینی را در میان ما دامن بزنند. هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوو چې د سنی او د شیعه په نوم باندې په افغانستان کې یا نفاق او شقاق ته لمن والی شي یا جنګونه وشي. یو شمېر استازي په دولتي ادارو کې پر فساد سخته نیوکه کوي او په هیواد کې د فساد د مخنیوي غوښتونکي دي. یعنی میا که در مسجد هم میرود ولی رشوه میخورد. مأمور رشوه‌خوار حیوان لاشخوار است. اما در کشور ما متاسفانه اعلام شد در همین روزها که رشوت را که مقامات از این ملت میگیره، خونی از این ملت میمکه، بالغ میشه بر 3 میلیارد دلار. عواید کشور ما، عواید داخلی ما که به خزانه دولت میرسه به 3 میلیارد نمیرسه. د ولسي جرګې غړي د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت او نظریات ته اشاره کوي او وایي په اسلام دین کې نفاق اچول او ترهګري ځای نه لري او اسلام پر یووالي او سوله ټینګار کړی دی. اوس هم لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست. د ګردیز ښاریان د ښار له ناپاکۍ څخه نیوکه کوي. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې د ګردیز ښاروالي د دې ښار په پاکولو کې سمه توجه نه ده کړې. دوی زیاتوي چې په ښار کې د کثافات دانیو نشتون ښاریان مجبور کړي دي چې دوکانونو مخکې کثافات واچوي. په همدې حال کې د ګردیز ښاریان له ښاروالي او د دې ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د ښار پاکولو ته لازمه توجه وکړي. دا د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار دی. یو شمېر دوکانداران وایي چې باید د غوښې پلورونکو دوکانونو لپاره لازم ځای جوړ شي. دوی زیاتوي چې باید د ښار پیاده رو د ښاریانو د تګ راتګ لپاره جوړ شي. ما شهرواری تقاضا داریم که بردوی کارچیوان‌ها یک جای مناسب انتخاب کنه. یو څنګه په کلچو دوکان دلته دی، کثافان دوکان د کلچې مخفله میکروبي کیږي. دلته باید کثافان ته باید ځان ته لاین انتخاب شي. په همدې حال کې د ګردیز ښاریان پر ښاروالۍ نیوکه کوي چې د ښار پاکوالي ته لازمه توجه نه کوي چې ښار یې د ککړتیا سره مخ کړی دی. لښتي نه ګند راوباسي، باید سړک په غاړه یې واچوي، یو ورځ هم پراته وي، نیمه ورځ هم پراته وي، دې نه خو همالته لاندې لښتي کښوي. دا ګرد هغه راځي وروره خاورې ایرې بادېږي
دا راوړي د انسانانو په سپږمو کې ننوځي مرضونه ټول دغه نه پیدا کېږي. باید د سړک پاکي شپې پاکي اوس د شپې باید پاکي د ورځې خو سړک په 10 بجې باندې راوځي بیا د دې موټرې جیب جای نه کوي بیا د موټرې خلګي غټ مشکلات ښاروالي جوړ کړي دي. د دې خبر په اړه مو هڅه وکړه چې د ګردیز د ښاروالۍ نظر واخلو خو بریالي نشو. د یادونې وړ ده چې د ګردیز ښاریان له حکومت څخه غواړي چې د ښار په پراختیا او بیا رغونه کې جدي اقدام وکړي. لغمان کې ورځ تر بلې ناامني ډیریږي او وسلوال د مخترلام ښار څنډو ته رارسېدلي دي. د یاد ولایت اوسېدونکي وایي چې د ولسوالیو په ګډون اوس د مخترلام ښار په څنډو کې هم وسلوال طالبانو فعالیتونه پیل کړي او ورځ تر بلې دغلته امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. د لغمان د ولایتي شورا غړي له مرکزي حکومت څخه په دې ولایت کې پراخ ځمکني او عملیات غواړي. اخوا چارواکي هم امنیتي ستونزې مني خو د اندېښنې وړ یې نه ګڼي. لغمان په ختیځ کې پروت هغه ولایت چې په دې وروستیو کې ترې د ناامنۍ خبرونه هم ډیر شوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان په بېلابېلو ولسوالیو کې پراخ فعالیتونه لري چې اوس یې فعالیتونه د مهترلام ښار تر څنډو هم رارسېدلي. پر 100 متره کې علي شنګ ولسوالۍ کې 11 پوستې پرتې دي. د 11 پوستونو چا تر څو پورې فایده اخیستې د خپل قرارګاه ساتي بالخصوصا د لغمان امنیت صفر سره صفر دی. د علي شنګ الینګار د بدبخت خاطر د ناامني زیاته ده نو د فعالیتونه طالبان مختلف فعالیتونه کوي. نو یوه نیوکه دا ده چې په لغمان کې د پراخو ځمکنیو او هوایي عملیاتو اړتیا شته خو حکومت ورته پاملرنه نه کوي. دلته فقط امنیتي ارګانونه یو اندازه مخ په وړاندې لاړ شي یو راپور جوړ کړي خو بیرته په شا باندې راځي. هغومره چې په کار ده هغومره چې ضرورت ورته لیږل کېږي هغسې اجرات نه کېږي. چارواکي هم په لغمان کې امنیتي ستونزې مني خو د اندېښنې وړ یې نه ګڼي. زموږ توقع دا ده چې دغه تصفیوي عملیاتو دغه لړۍ دلته هم شروع کړي تر څو موږ دلته وکولی شو چې په دغه شته امکاناتو باندې او د هغه عملیاتو په درشل کې دلته موږ وکولی شو چې لا بهتر امنیت راو. دولت شاه ولی شنګ د لغمان تر ټولو نامنه ولسوالۍ ګڼل کېږي چې ویل کېږي وسلوال طالبان پکې رڼا او رسپاټکونه لري. د اروزګان د ملي پولیسو سرتیرو ته د 3 میاشتو راپدې خوا معاشات نه دي ورکړل شوي. د یاد ولایت د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي چې په سختو جګړیزو حالاتو کې د رخصتیو ترڅنګ معاش هم نه ورکول کېده. یاد ملي پولیس وایي چې د لوړپوړو چارواکو له لورې د پولیسو ستونزو ته د نه پاملرنې له امله په یاد ولایت کې ډیرو پولیسو ته مرګ ژوبله هم واوښتل شوه. بل لوري د اروزګان امنیه قومندان وایي د یاد ولایت ملي پولیسو ته د معاش ورکولو لړۍ پیل یې کړې ده. د ملي پولیسو په لیکو کې د خیالي پولیسو د شتون له امله یې معاشونه ځنډول شوي وو. په اروزګان کې میشت امنیتي سرتیري چې د تیرو 3 میاشتو په لړ کې په سختو جګړو بوخت و وایي د څو میاشتو راپدې خوا معاشونه نه دي ورکول سوي. د ملي پولیسو دغه سرتیري وایي په یاد ولایت کې د وسلوړو طالبانو سره د جګړې پر مهال په کلکه دفاع وکړه خو د یاد ولایت د سیمه چارواکو له لوري د تیرو 3 میاشتو راپدې خوا معاشونه نه دي ورکول سوي. حکومت توجه ورته کوله چې د په 3 میاشتې مخکې لا په دغه پلان دی خبرو چې دی هغه دغه شروع کېږي د باید مخکې لا توجه ورته کړی مخکې لا دغه کړی وای مخنیوی کړی دا رقم خو څوک یې کوي چې نه شی نه ماش موږ د هغې په دغه جنګیر څوک د هغې ځان وشت. څومره کسان به تاسو دلته یاست چې معاش وای شوی به ته د یو 900 کسه به همدارنګه یو شمیر ملي پولیس وایي د جګړې څخه وړاندې د یاد ولایت د سیمهییزو مسؤلینو له لوري د ملي پولیسو ستونزو ته د نه پاملرنې له امله په اروزګان کې ډیرو ملي پولیسو ته مرګ ژوبله واوښتل. دمی سه ما مشکدمی کمربند نه یک کالان پرسانی ما را میکنه که تو مرده هستی زنده هستی. مردمای مسافرین کالان ها مابین خود یک دو شخص مابین خود دارد. تمام ورزگان تمام پلیس مسافرین 1 روپیه نداره که یک نسوار برای خود. ما در کمربند هستیم در جنگ کسی ما را پرسان نمیکنه در اینجا مرده هستی یا زنده هستی در جنگ هستیم در مهمت میرسیم نه درشینات پیسه. بل لوري د اروزګان امنیه قومندان وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي ځواکونو د شتون له امله د پولیسو معاشونه ځنډول سوي وو خو اوس یې د ملي پولیسو د معاشونو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. موږ دا انزا کړې ده چې د ولسوالو څومره راپور وخت دا ټول رهبري چې دلته په ولایت کې وه د ټولو دایره سره انزا کړې ده. د دې معاش حواله دي اوس چریان لري او ډېر خلکو ته رسېدلی دي او په دې خاطر موږ دا معاش ځنډولی وي چې دلته خلک موجود نه وو خلکو معاش اخلي.
یو شمېر امنیتي سرچینې وایي چې د ترینکوټ پر ښار د وسلوالو طالبانو له حملې څخه مخکې پولیسو ته د اړتیا وړ وسلې نه ورکول کېدې او د همدې له امله وسلوالو طالبانو 3 میاشتې وړاندې ترینکوټ ښار پر ډیرو سیمو په اسانۍ ولکه خپله کړه. د ښځو چارو وزیره وایي 80 سلنه میرمنې په یو ډول له تاوتریخوالي سره مخ دي. اخوا د اجرایه ریاست مرستیالان د ښځو او نارینهو حقونه برابر بولي او وایي د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي په مبارزه کې به ګډون وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په ښوونځیو کې باید زده کوونکو ته د بشري حقونو زده کړې ورکړل شي. د ښځو چارو وزیري چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر خلاف د مبارزې د 14 ورځني کمپاین په پای کې خبرې کولې وایي په افغانستان کې څه د پاسه 50 سلنه میرمنې په جبري توګه واده ته اړ ایستل کیږي. محرومیت‌ها زنان را در گوشه‌های مختلف این کشور به صورت جدی متاثر ساخته است. ما شاهد رویدادهای خیلی تلخ، مسموم ساختن، تیزابپاشی دختران، تجاوزات جنسی، مسلح، سوختاندن زنان و دختران جوان، محکمه غیابی، سنگسار، حلق‌آویز زنان و جرم فرار از منزل و اتهام زنا بدون صدور احکام محاکم در برخی ولایات بوده ایم. منع خشونت به پایان کمپاینش میریم که زنی از بی‌دوایی و بی‌غذایی در شفاخانه جان میته و ما این کمپاین ها را در هتل‌های مجلل تجلیل میکنیم. په داسې حال کې چې لوی څارنوالۍ اعلان کړی په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه د پاسه 3700 پیښې ثبت کړي. د اجرایي ریاست مرستیالان هم ټینګار کوي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر خلاف به مبارزه وکړي. سر تمام ادارات دولتی و خود معاصر خانواده ها سر جامعه مدنی صدا کنیم که تا بالاخره در عملی کردن از او همت کنند. پس بنابر وقتی که میدان دادی هر چیز استعدادش تبارز میکنه دیگه. فلازم من طرفدار ازی هستم که در تمام عرصه‌ها انشالله دیگه خانم‌ها بدرخشن و احترام شوند و حقشان داده شوند و من خشونت خیلی نشوه. یک کلمه است که من خشونت نشان میده که خشونت هست. ما میگیم دیگه احترام شوه که هیچ اون گپ خشونت د بین نه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر خلاف د مبارزې کمپاین د روان میلادي کال د نومبر په 25 نیټه پیل شوی و او د دسمبر تر 10 پورې روان و. په ننګرهار ولایت کې به له 15 کلو کم عمره 200,000 ماشومانو ته د ګوزڼ واکسین وشي. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي د یونیسف ادارې او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته به په دغه ولایت کې د ګوزڼ د له منځه وړلو 3 ورځنی کمپاین پیل کړي. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي په هره سیمه کې چې ماشومان له واکسین نه پاتې شي د فلج په ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د ماشومانو د ګوزڼ ضد واکسین کمپاین د دوشنبې په ورځ د هېواد په ختیځو ولایتونو کې پیل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس وایي ټاکل شوي په راتلونکو 3 ورځو کې له 15 کلونو کم عمره څه د پاسه 600,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې واکسین شي. هغه ماشومان چې تعداد 15,000 ته رسیدل او په دغه حوزه کې د واکسین نه پاتې کېدل هغه تعداد اوس 15,000 ته راښکته شوی ده. موږ د دغه کمپاین په جریان کې کوشش کوو چې هغه 15,000 ماشومان ته چې په لرو پرتو سیمو کې د بالا کوټ په چیراګام او د اچین په ځینو ساحو کې دي ځانونه ورسوو او هغوی هم واکسین کړو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس وایي دوی هڅه کوي په دې پړاو کې د دولت د مخالف وسلوالو تر واک لاندې سیمو کې کابو 14,000 ماشومان له واکسین څخه برخمن شي. نوموړی زیاتوي د ماشومانو د ګوزڼ یوازې 4 پیښې د کونړ ولایت په یوه کلي کې لیدل شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس د دغه ولایت له اوسیدونکو غواړي د کمپاین پر مهال د عامې روغتیا له کارکوونکو سره همکاري وکړي. په ختیځ کې 4 واقع د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شلتن په قریه کې دي چې هغه ډېرې وړه قریه او تقریبا د 2012 کال نه لا دې خوا پکې واکسین نه و تطبیق شوی. خو خوشبختانه د دغه واقعاتو د مثبت کېدو نه وروسته د محل خلکو چې د دغه ناروغۍ په مقابل کې د کار اجازه موږ ته نه راکوله خپله خلک اوس راپاڅېدلي دي هلته واکسین تطبیق کړ. لا بل خو دیني عالمان د ننګرهار له اوسیدونکو او همداراز د جګړې له ښکېلو لوري غواړي له ګوزڼ ناروغۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د واکسین له کمپاین سره همکاري وکړي. اوس هغه کسان هم زموږ د علماو د تبلیغ په برکت باندې هغوی دې ته روادار شوي دي چې خپلو ماشومانو ته واکسین وکړي
او ان شاء الله موږ کوشش هم کوو په هغه ولسوالیو لرو پرتو کې چې زموږ علما کرام دي ولته مشکلات دي موږ کوشش کوو چې هلته هغوی ته دا خبره ورسوو. پولیو ویروسي ناروغي ده چې تداوی نه لري او دایمي معیوب کېدو او ان د ماشوم د مړینې لامل کیږي. له زیږون څخه تر 15 کلنې پورې د پولیو ضد واکسین پلي کول د دې لامل کیږي چې دغه ویروس په وړاندې د ماشومانو د بدن مقاومت زیات او په ګذر ناروغي د ماشومانو د اخته کېدو مخه ونیول شي. د کابل پوهنتون د خطاطۍ د برخې زده کړیالان وایي د ټکنالوژۍ پرمختګ د خطاطۍ د هنر د لږ ودې سبب شوی دی. دغه مسؤلین وایي چې په تیرو وختونو کې خطاطي د افغانستان د کلتور یوه برخه وه، خو اوس د خطاطۍ د برخې مینوال کم شوي دي. د نقاشۍ د برخې یو شمېر ښوونکي وایي د خطاطۍ د له منځه وړلو د مخنیوي لپاره د نقاشۍ د خط په نوم نوې تګلاره جوړه کړي تر څو د خطاطۍ هنر له منځه ولاړ نه شي. وږمه شجاعي د ښکلو هنرونو د پوهنتون د وروستي کال محصله ده. هغه د خطاطۍ هنر زده کول اسانه کار نه بولي. نوموړی وایي له خطاطۍ سره د هغې مینه د دې لامل شوه چې دغه هنر ته مخه کړي. نظر به می رنگ هایی که در نقاشی ما کار میگیریم و امو مرحله هایی که در خود یک تابلو نقاشی کار میگیریم ما او را در قالب یک خطاطی او را در روی کنواس ما جاگزین میکنیم. د دغو محصلینو په باور ټکنالوژي د دې لامل شوی چې په هیواد کې د خطاطۍ هنر پراخ نشي. اما کیفیتی را که دست داره یعنی کامپیوتر نمی داشته باشه و خیلی هم ارزش هنر خطاطی را یعنی نسبتی که نفر چقدر زحمت کار میکنه خیلی کم ساخته. د دغو محصلینو په اند اوس د خطاطۍ هنر د له منځه تلو د مخنیوي لپاره د دوی هڅې د داسې خط رامنځته کېدل دي چې د تابلو پر مخ لیکل کېږي. مون خط نقاشی ته راوړو یا اوس په نقاشي کې استفاده کوو چې نوې تکنالوژي راغله د خط نه دومره استفاده نه کېږي نو په دو خاطر مون د خط د پاتې کېدل لپاره د دائمی پاتې کېدل لپاره خط نقاشی ته راوړو. دیگه برای انسان امروز مهم نیست که یک تابلوی کلانی را کلا او به از اول تا آخرش نوشته کنه و کسی دیگه هم او را بخوانه. فقط با یک حروف لام میم نون یا با کلمه یا با یک جمله اینا را بررسی میکنه و یک ترکیب و یک چشمانداز زیبایی به وجود میاره. نستعلیق، نسخ او ثلث هغه خطونه دي چې له پخوا راهیسې په هیواد کې کارول کیږي، خو په تیرو څو کلونو کې دغه هنر په هیواد کې ارزښت له لاسه ورکړی. د بغلان ولایت یو زده کوونکي وکولی شوی چې یو کښتۍ جوړه او په اوبو کې حرکت ورکړي. دغه زده کوونکي وایي چې دغه کښتۍ یې په 15,000 افغانیو جوړه کړي او که حکومت ورسره مرسته وکړي ډېر نور شیان به هم جوړ کړي. اخوا د بغلان والي د دغې کښتۍ جوړول د بغلانیانو لپاره یو لویه لاسته راوړنه بولي او وایي له یاد زده کوونکي سره به مرسته وکړي. د بغلان ولایت یو زده کوونکي د 15,000 افغانیو په لګښت یوه کښتۍ جوړه کړې ده. هغه ځوان وایي په یوه میاشت کې دا کښتۍ جوړه کړې او که ورسره مرسته وشي نور وسایل به هم جوړ کړي. اگر در اختیار ما امکانات بوده در بعدیام از قبیل موتر و طیاره هر چیزی که بخواهیم ما میتونیم که برشون بسازیم. د بغلان والی وایي د دې کښتۍ جوړول د دغه ځوان د توانمنۍ ښودنه کوي. حرکت از این فرزند عزیز ما یک حقیقت عینی را برای مردم افغانستان بازگو میکنه و ایست که اگر در این کشور صلح باشه، اگر در این کشور زمینه امنیت سرتاسری بر همه مساعد ساخته شه، جوانای ما توانمندی هر گونه ابتکار داره. د پوهنتون یو استاد چې د دې کښتۍ د جوړولو پیسې ورکړي له حکومت غواړي دغه ځوان ته مالی امکانات په واک کې ورکړي. این به نوعی امکانات بیشتر اگر در اختیارشان قرار داده شود و به نوعی برش همکاری شود این میتونه هواپیما هم بسازه و طرحهای دیگه هم در ذهن داره. یقینا متعلم ذهینی است و مطمئن به اینم که اگر همکاری صورت بگیره کارهای بزرگتر انجام داده میتونه. د بغلان ولایتي شورا هم د دغه ځوان دا کار د هیواد لپاره ویاړ بولي. توقع ما از حکومت ما امی است که با یا توجه بکنه در راستای رسیدنشان به رشته دلخواهشان در پوهنتون‌ها و به مراجع تحصیلی بالاتر تا بتوانند افتخارات بزرگتری را نه تنها به ولایتشان بلکه به کشورشان یا به دست بیاورند. دا لومړی کښتۍ ده چې د پلخمري ښار په اوبو کې روانه شوه. د هوا په سړېدو سره په شمالي ولایتونو کې د سینه بغل ناروغي زیاته شوې ده او کابو 30 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
په بلخ ولایت کې د ابو علي سینا بلخي روغتون مشر وایي چې هره ورځ 150 تر 160 ان تر 200 ماشومان د درملنې لپاره دغه روغتون ته وروړل کیږي. نوموړی وایي له دغې ډلې له 50 تر 60 ماشومان چې روغتیایي حالت یې ښه نه وي بیا بستري کیږي. دغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. دا کورني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته نړیوال خبرونه. بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. بیجینګ د چین په اړه د امریکا متحده ایالتونو د سیاست له بدلیدو څخه سخت اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالتونو له لورې د چین د یو واحد په اړه د سیاست بدلون به دواړو خواو ته سخت زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالتونو منتخب ولسمشر په دې وروستیو کې ویلي و چې شاید د چین د خاورې په توګه د تایوان د رسمیت پیژندلو په اړه د دوی سیاست په خپل ځای پاتې نشي. چین د دغه هیواد پر وړاندې د امریکا د سیاست د بدلون په تړاو د ډونالد ټرمپ له خبرو او د غرض له تایوان سره د واشنگټن د احتمالي خبرو پر پراختیا سخت اندېښمن دی. غواړم ټینګار وکړم چې د تایوان مسله د چین له واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا سره تړاو لري. د یو واحد چین د سیاست دوام د چین او امریکا متحده ایالتونو د اړیکو د پراختیا بنسټ دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي که امریکا د دغه هیواد پر وړاندې خپل سیاست ته بدلون ورکړي د واشنگټن او بیجینګ اړیکې به ترینګلې شي. که د چین او امریکا د اړیکو بنسټ زیانمن شي په بیلابیلو برخو کې به د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو د پراختیا لپاره هیڅ هڅې ترسره نه شي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ټرمپ وایي د یو واحد چین سیاست ګټور نه وو او د هغه د دوام لپاره باید چین د نورو موضوعاتو په تړاو له امریکا سره هوکړې ته ورسیږي. زه د یو واحد چین سیاست ښه درک کوم خو نه پوهیږم تر هغه چې چین د سوداګرۍ په ګډون په نورو برخو کې له موږ سره هوکړې ته ونه رسیږي ولې باید دغه سیاست ته ژمن واوسو. د امریکا متحده ایالتونو په 1358 لمریز کال کې د تایوان پر ځای خپل اړیکې له چین سره ټینګ کړل. چین تایوان د دغه هیواد یوه برخه بولي او د هغه پر وړاندې ډیر حساس دی. د تایوان له ولسمشر سره د ډونالد ټرمپ ټلیفوني خبرو څه موده وړاندې د چین غوسه راوپاروله. د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواکونو په ملاتړ د حلب ختیځ کابو 90 سلنه خاوره له مخالفینو بیرته نیولې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي تر اوسه 200 وسلوال مخالفین حکومت ته تسلیم شوي دي او کابو 14,000 ملکي وګړي امن ځایونو ته لیږدول شوي دي. اسرائیل به نن د امریکا متحده ایالتونو نه 2 F-15 ډوله جنګي الوتکې ترلاسه کړي. د اسرائیلو د پوځ وایان وایي رادار نشي کولی دغه جنګي الوتکې پیدا کړي او دغه الوتکې د سون توکو له ترلاسه کولو پرته د اوږدمهاله الوتنو وړتیا هم له ځان سره لري. د پیرو هیواد یو شمېر اوسیدونکو د خپلو کورنیو حیواناتو په سینګارولو په یوه سیالي کې ګډون وکړ. دغه سیالي چې د کرسمس د لمانځلو لپاره جوړه شوې وه پکې 22 کورنیو حیواناتو برخه اخیستې وه. اوس هم رسیږو اقتصادي خبرونو ته. د هرات ولایت مستوفیت اداره وایي ځینې شرکتونه هڅه کوي د خپلې کلنۍ مالیې څخه تیښته وکړي او دغه مالیه حکومت ته ورنه کړي. د دې ادارې مسؤلین وایي دغه شرکتونه د غلطو معلوماتو په ورکولو سره هڅه کوي چې دولت ته مالیه ورنه کړي. اخوا د هرات ولایت د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي د مالیې د راټولولو په ادارو کې فساد د دې لامل شوی چې لوی شرکتونه دولت ته مالیه ورنه کړي. د هرات د مستوفیت د ادارې چارواکي وایي یو شمېر شرکتونه هڅه کوي د ناسمو اسنادو په سپارلو او د ناسمو معلوماتو په ورکولو سره د ادارې ته د مالیې له ورکولو ډډه وکړي. اخوا د دې ادارې چارواکي ټینګار کوي سږکال د هرات مستوفیت د دغو شرکتونو د مالیاتو د څیړلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. ما 2 بخش دیگه به نام تطبیق قانون و بررسی داریم که
از فرار مالیاتی جلوگیری میکنه و تلاش داره این دو بخش ما که قانون مالیات برای داد و سایر قوانین مالیاتی کشور به صورت یکسان و مساوی بالای تمام مالیاتدارای محترم تطبیق شود. خدای را د مدني ټولنې یو شمېر فعالین په دې تړاو بل ډول نظر لري. د دوی په وینا له مالیاتو د تېښتې لاره په خپله د مالیې راټولوونکو ادارو د کارکوونکو لخوا شرکتونو ته ورښودل کیږي. د دوی په خبره شرکتونه هڅه کوي یو شمېر دغو کارکوونکو ته د بډو په ورکولو سره مالیات ورنه کړي. فساد در ادارات دولتی به نحو فزاینده وجود داره و یکی از دلایل دیگه همین هست که متاسفانه با پرداخت رشوه از پرداخت درست مالیات متاسفانه فرار میکنن. متاسفانه فساد اداری هم در ادارات افغانستان هست و از طرف دیگه ناآگاهی یا کمبود اطلاعات مردم در زمینه قوانین مالیاتی هم وجود داره. متاسفانه این پروسه در افغانستان با چالش‌های زیاد روبرو کرده. اخوا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د کمیټې یو شمېر غړي وایي ډېری هغه کسان چې په تیر یوه کال کې د مالیاتو له ورکولو ډډه کړې ده په ګمرکونو کې سر و کار لري. کتلی که از کشورهای خارج به افغانستان میآید مثلا از محصول از اینا مثلا 50 تن میارن یا مثلا 40 تن محصول میکنن یا وزن بار زیاد دو موتورها انتقال میدن 30 تن انتقال میدن. متاسفانه اون موتور اجازه 25 تن داره که 5 تن از غیر قانونی داخل کشور میآید. هرات د ټول هیواد 60 سلنه عواید جوړوي. د دغه ولایت ګمرک او مصرفیات په هیواد کې د مالیاتو لوی راټولونکي ادارې بلل کیږي. په تیرو 2 کلونو کې د لرګیو صنایعو مخ په ځوړتیا ده. د لرګیو د برخې یو شمېر صنعتکاران د مالیې لوړېدل، د ښاریانو د اقتصادي وضعیت خرابېدل د لرګیو د صنایعو ځوړ اصلي لاملونه بولي. دوی وایي د لرګیو د پروسس د کارخانو نشتون او په غیر قانوني توګه پاکستان ته د باکیفیت لرګیو قاچاق د دې سبب شوی چې دوی په لوړ قیمت سره خام مواد له ترکیه او پاکستان نه راوارد کړي. دغه صنعتګر وایي له 2 کلونو راهیسې د لرګینو صنایعو سوړ بازار دوی د خپل کار په تړاو نهیلي کړي دي. در حدود یک 12-13 شاگرد دارم که فعلا کلش در مجموع خو هستند. کاربار نیست، قرار بیکار است. همین ایران اولش ببینید چیزای خارجی اصلا استفاده نمیکنن، کلش داخلی است، کارگرش کل چیز هیچ بیکار نمیمونه. دغه صنعتګر پر دولت نیوکه کوي چې حکومت تر ډیره ترې مالیه اخلي خو لومړني خدمتونه هم ورته نه برابروي. کار که نباشه این کار بگوییم نیست، ولی کار که باشه برق نیست دیگه به مشکلات برق سردچار هستیم. باید جنریتر پیدا کنیم و جنریتر هم که پیدا میکنیم به کاربار ما کمتون ضعیفی میکنه. یک نفر از ما بیایه که بسر چوکی ما عوض ما اینجا بشینه ببینه یا آیداد میکنه یا نمیکنه. مالیات قضیه آیداد است نه؟ اوس مهال په هیواد کې د لاسي صنایعو خاوندان خپل د اړتیا وړ خام توکي په لوړه بیه له پاکستان او ترکیې راواردوي. صنعتګر وایي که په هیواد کې د لرګیو د پروسس کارخونې جوړې شي او دغه راز حکومت پاکستان ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي، دوی به پر پاکستان او ایران له اتکا کولو خلاص شي. د ټولګټو وزارت به په 2019 میلادي کال کې د کلیو د لارو د جوړونې په د پروګرام په چوکاټ کې د کلیو د لارو د جوړولو 300 پروژې په مختلفو ولایتونو کې عملي کړي. د ټولګټو وزارت مسؤلین وایي دغه پروژې به په هغو ولایتونو کې ډېرې عملي شي چې کم پرمختګ یې کړی دی ترڅو د کلیو اوسیدونکي له لویو لارو سره ونښلول شي. د عامه فواید وزارت د 140 میلیارډ افغانیو په لګښت د کلیوالو سیمو د واټونو د جوړېدو خبر ورکوي. د عامه فواید وزارت چارواکي وایي دغه سړکونه دغه وزارت د کلیوالو سیمو د لارو د جوړولو د ادارې لخوا د جاپان په مالی مرسته ښارونو ته د کلیوالو سیمو د اوسیدونکو د لاسرسي په موخه جوړیږي. دغه چارواکي زیاتوي چې تر اوسه دغه وزارت د کلیوالو سیمو د لارو د جوړولو د ادارې په اډانه کې د کلیوالو سیمو 11,000 کیلومتره سړکونه او 15,000 متره پلونه جوړ شوي دي. خب این پروژه هستند که برای سال 2017 ما پلان داریم که در ولایت مختلف افغانستان پروژه های خود را تطبیق بکنیم که این پروژه های ما شامل سرک های درجه 1 درجه 2 پلچک ها و دیوارهای استنادی می باشه که طبق پلان و برنامه‌ای که وزارت فاید آمد دارن ما کارهای خود را آغاز میکنیم. اخوا د سړک جوړونې د برخې یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د څارنې د کمیټو په جوړولو سره د کلیوالو سیمو د سړکونو د جوړېدو پر بهیر او ساتنه جدي مراقبت ولري څو په دغو پروژو کې د فساد مخه ونیول شي.
پیمانکارهای بسیار معیاری در نظر گرفته نمیشن. نرم استاندارد خاص برای شرایط اقلیمی افغانستان وجود نداره. نظارت بسیار دقیق از کیفیت کار موجود نیست. بنابراین همه ای عوامل دست به دست هم داده تا اینکه ما بتانیم بررسی بکنیم که جاده ها و سرک های افغانستان در مجموع و به شکل اخص جاده های روستایی کم کیفیت ساخته میشن. د عامه فواید وزارت د چارواکو په وینا د کلیوالو سیمو د سړکونو د جوړېدو د پروګرام په پراختیا سره هڅه کیږي د دغو سیمو ډیری سړکونه بیا ورغول شي. د کرنې کلیو پراختیاو په برخو کې د خلکو له ستونزو سره سره بیا هم د 1496 کال په بودیجه کې د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په برخه کې د روان مالی کال په پرتله د کرنې او کلیو د پراختیا په برخه کې بودیجه 2% کمه شوې ده. بلخوا د روغتیا په برخه کې بیا بودیجه 3% کموالی کوي. د 1396 کال د بودیجې د سند له مخې د کرنې او د کلیو د پراختیا په برخو کې د ټولې پراختیایي بودیجې 14% پام کې نیول شوې ده، په داسې حال کې چې دا کچه سږکال 14% وه. د راتلونکي کال په بودیجه کې د روغتیا برخې ته 8% بودیجه ځانګړې شوې ده، خو سږکال دغه بودیجه څه باندې 10% وه. برای هر اداره که ما بودجه اختصاص میدیم بر اساس امکانات، موثریت و مثمریت پروژه ها و برنامه ها و پلان های کاری از اینا اختصاص داده میشه. هر اداره که توان مصرفشان بیشتر و خوبتر باشه در فراهم نمودن امکانات بیشتر مالی ما کدام مشکلی نداریم. اخوا د کرنې د برخې یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د کرنې برخې ته زیاته پاملرنه وکړي. دې سکتور کې باید پانګه واچول شي او ترڅو چې خدماتو ته توجه ونه شي نو دا سکتور وده نه کوي. بلخوا د 15 کلونو له تېرېدو وروسته لا هم د کلیوالو سیمو اوسیدونکي لومړنیو خدماتونو ته لږ لاسرسی لري او د خپل ژوندانه د ښه کېدو لپاره د لویو او بیخ بنسټیزو پروژو پلي کېدو ته اړتیا لري. تقریبا 40,000 روستا وجود داره. نیاز است تا 6 خدمات اساسی که نیازهای اولیه مردم روستا هاست در 40,000 قریه رسانیده شود. هر قدر که بودجه زیادتر به این سه مورد تخصیص داده شود، نظارت بیشتر و مدیریت قوی در تطبیق برنامه ها و پروژه ها خصوصا در سکتور زراعت ما انکشاف روستاها و صحت عامه کشور داشته باشیم، با مو اندازه این سه بخش ما را میتونه در راستای بلند بردن رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی و در کل ثبات سیاسی ما کمک کنه. د راتلونکي کال بودیجه څه باندې 466 میلیارد افغانۍ ده چې له دې منځه 208 میلیارد عادي بودیجه او 188 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. د هیواد د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو لپاره د تمریناتي لوبو په لړ کې د هند د ډیلی هیرینا لوبډلې ته له 3 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې په دې بریا کې محمد ابراهیم د بیټینګ او شمس الرحمن د بالینګ په برخه کې مهم رول ولوباوه. د سرې میاشتې لوبډله د کابل د فوټبال د غوره لیګ د 9م پړاو سیالیو اتلولي وګټله. د اردو لوبډلې 2مه شوه او د مرخیل فوټبال لوبډله بیا 3م مقام یې خپل کړ. د دغو سیالیو په پای کې د اردو لوبډلې تکړه لوبغاړی سمیع الله محمدي د 12 ګولونو په ترسره کولو سره د غوره ګول وهونکي لقب هم خپل کړ. په دې سره زموږ د نن شپې خبري ساعت په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له ملتیا څخه مو مننه کوم.